معصوم سوپر مروته زه تا نه یوه پوښتنه کوم چې دا خلک چېرته مشینان ښوروي یا دا فیسبوک ته یې بوټوګان ورکړي یا کله چکې سمه کله چکې سمه دا څه حساب ده بس یې رسمت ورور مه مې غږوه پوه شلې ها هلې ګرمۍ اخیستی یم دا برک سوری دی دا وګوره واقعي دا خو وینه دغه بدیالي اچھا هر سړی اشنا خدای رسول والی ده ها فیسبوک چې فوټوګان ورکړي سړی ها پوه شلې چې په نام چوکي نه که نه فیسبوک چې فوټو ورکړی مشینه سره دغه پته خو ما ده نه کوله که نه خو اشنا خلکو ته به څه وایې ها پوه شلې واقعي څه په نه وایې خو زه یو نصیحت درته کوم دا خو ته جوړه ویډیو جوړوې او ویډیو مې چالو کړې ده که نه بس ویډیو چالو کړې ده ما خبره واله ها زه یو نصیحت کوم د فیسبوک والو ته مشینانو والو ته د هر سړي عام کس په عام کس ته که نه یو خو دښمنداره یي که نه او دښمنداره یي که نه بیا فوټو په ورکړی یي که نه فیسبوک ته خو دښمني یي که نه ځکه چې اوس چې فوټو کاږي مشین لکه مشین 24 ګټې پچې بچي خو زه دا پیغام ورکوم فیسبوک والو ته چې د کوم عام لکه عام خلک بغیر دښمنۍ لکه مشینان له تصویران ورکوي هغه ته فیسبوک ته او خدای رسول ته وګورو چې څوک د مشینه شوقینان دي یا فیسبوک ته مشین ورکوي پوه شلې مشین ته یعنی فیسبوک ته مشینان تصویران ورکوي اچھا هغه به دغسې انجام وي دا وګوره برک سوری پوه شلې او کاڼو چې دا به دې تیږې پوه شلې دا حالات امیږي به دې کله خوري به اوبه مندوي کله به یې نه مندوي کله به مړۍ یي در سره عصمت ورور کله به نه یي در سره واقعي اوس واقعي دوه درې ورځو والا مړۍ به ځان سره ښوروي اچھا کلي ته به ورځې نه ځکه چې کلي ته ځې که نه خو خطره به یي در سره یاره ډار به یي در سره خامخا واړه ماشومان به درنه ورکي اچھا خپل کور ول به درنه ورکي پوه شلې واقعي پلار مور به دې په غم وي اچھا دا حالات په دې چې دا کوم دي دا اوس ته څه مالر خطرلای دی چې دې غونډۍ ته دا ته یقین وکړه زه ایماندارۍ مجلس ته کوم زه صبر نه راغلی اچھا دشمن خطره حکومت خطره اچھا دشمن به لا جلا خطره یې در سره صحیح اوس نور مې مړ هغه اوس څه به درته وایم چې دښمني ډېر بانچوس شی ده اشنا ډېر په سرې لمر به ناست دی دا ګوره اوس دا برک سوری ده اچھا دا دې چې دا بل دې چې دا بل دا مې وراره ده دا دې وراره ده ماشاءالله برک سوری ده که نه اوس لې دا برک سوری ده که نه برک سوري ته به ناست دی هلې به دې ګرمي کېږي وخ اوس ته موږ ولې ویډیوګانې جوړوې یاره خو بس موږ ویله دا یوه ویډیو د تا وله موږ سره یي مارې ته همدان خو پته نه لګېږي یاره دا ډېر خلک له دنیا نه لاړه ملتبه لاړ چې ما اوس نصیحت ته وکړه چې څوک چاته په ماشین خوند ورکوي که نه هغه به دا د برک سورو ته یې پوه که چاته ډېره مزه ورکوي ډېر خوند ورکوي پوه شلې اچھا ډېر خوښ شي ورته خامخا بیا دې هلې راځي ما خواته واقعي دا برک سوري برکو سور لاندې به ورته ناست وي پوه شلې کله به اوبه مندی کله به یې نه مندی بدماشي به یې چلېږي پوه شلې بدماشي به یې چلېږي خو حال به یې دغه وي د موږ ناست برکو سور اچھا واقعي خو زه خو دا وایم که نه چې دا فیسبوک خلکو پاره زه یو نصیحت کوم نصیحت اچھا یو عام خلکو پاره نصیحت کوم چې چاته بدماشي خوند ورکوي یا مشینان چې ښه شی نه ده اصله چې ښه شی نه ده چې چاته مزه ورکوي چلو موږ خو ته خو الله تعالی راکړې ده که نه الله مو دې ګناه معاف کړي عصمته بالکل اوس ته خدای راکړې ده پوه شلې الله مو انشاءالله ګناه معاف کوي انشاءالله دا چې د کوم تکلیف ته که نه الله تعالی وایي چې انسان یا ایف چې ایمان نه وي په چا تکلیف نه وي واقعي خو لکه خطیبانو مولانو موږ ډېر کتلي دي چې لکه کوم انسان غم یا تکلیف ډېر وي که نه اچھا لکه وایي چې الله تعالی باندې ډېر ګران وي واقعي دا به یو الله ته پته وي چې موږ په الله باندې ګران یو نه یو ګران دا به یو الله خبرې صفا خبره ته کم که نه اوداسه ته اوبه نه مندوو واقعي شان پرېږده که نه اوداسه ته اوبه کله کله نه مندوو بالکل اوس په الله مو دې ګناه معاف کړي الله تعالی دې ټول مسلمان په نورې ویډیوګانې نه جوړه بس صحیح ده صحیح